ژوند د شریعت غواړو په دنیا 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 رسول الله ژوند شریعت غواړو په دنیا. د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د افغانستان د دینداره او مجاهد ولس د ژوند، مال، عزت او شرف د ساتنې مسؤلیت لري. د هیواد ساتنه لوی ستر مسؤلیت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د افغانستان اسلامي امارت له بریا وروسته د جرمونو کچه ښکته شوې، خو په بعضې مواردو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو خلک اندېښنې لري. د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د خلکو اندېښنو ته په کتو د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو کې د چاڼیزو عملیاتو ترسره کولو په موخه یوه کمیسیون ته دنده وسپارل چې ترڅو د دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه عملیات ترسره کړي. د هیواد ساتنه لوی ستر مسؤلیت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د اولس د زړه قرار د امت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د هیواد ساتنه لوی ستر مسؤلیت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د اولس د زړه قرار د امت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. دغه چاڼیز عملیات د کابل ښاریانو په پوره زغم د دفاعي او امنیتي ځواکونو له نیکې رویې سره مل و. وروره جوړ یاست؟ بخیر، صحت مو ښه ده؟ جوړ یاست؟ ښه خو یې؟ بخیر یې؟ څنګه له مجاهدینو سره تاسې څه خفه کېږئ؟ خو نه په دې کار باندې هېڅ نه خفه کېږو، خوشحاله کېږو. لا هم دا زموږ د ښه والي لپاره دی. خوشحاله یاست له مجاهدینو څخه؟ ډېر خوشحاله. ښه، الله مو وساته وروره. په هر تصفیوي ګروپ کې 2 تنه ښځینه، د ګذر وکیل او د اړوندو سیمو ملا امامان له یادو ځواکونو سره همکاري کوي. وکیل گذر قضایی وکیل هستیم. د هیواد ساتنه لوی ستر مسؤلیت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو اسلامي، ټولنیزو، کلتوري او دودیزو اصولو په پام کې نیولو سره دغه چاڼیز عملیات د کابل په ښار کې پیل کړل. د اولس د زړه قرار د امت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د هیواد ساتنه لوی ستر مسؤلیت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. د اولس د زړه قرار د امت دی. طالب جان خیالي ساته امارت دی. چیزات ان شاء الله تعطي الناس زاد بس براس خدا که پورا باشه کدام چیز تو کم نشده
د ملي دفاع وزارت ویان د وضعیت د کنټرول او له خلکو سره د کتنې ترڅنګ د تلاشي په بهیر کې د ګډو ځواکونو عمل کرد څارنه وکړه. وعلیکم السلام. خانه‌تان تلاشی شد؟ چطور بود مجاهدین برخوردشان؟ برخورد خوب است. ناراضی است جوازی. ناراض نیستید؟ کار خوب کار نیک است. اخلاقشان خوب بود؟ بسیار دیگه هیچ جوره نداره. زموږ ګران هیوادوال په کابل کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو له چلند او کړنو څخه چې لا هم روان دي خوښ دي او د دغه ښایسته عمل د ستاینې ترڅنګ خپل ملاتړ څرګندوي. با یک برخورد بسیار نیک برادران شما مجاهدین همراه ما خوشم با ما می‌سازید اصلا شما آمدگی هستم یعنی با یک خدا شاهد بگیریم که ما خوش هستیم به اون بیسی جا بوم شد یعنی خدا رو شاهد بگیریم ما قلبا خوش هستیم طول افتتاح دیگه همه از این سلام خداوند راضی باشه. میده بینی که چای همه رو دادیم بخیر باشین. سلامت باشین. با دیگه جارم ببینیم. با وکیل سید دا رسیده دا معاون دی بلاک ده دیدن دی معاون دی بلاک یا رئیس دی بلاک نکورد نه داخلی گویا شما بیشتر ببین. بیشتر شو. چطور است برخورد مجاهدین؟ آیا بدون اجازه داخل میشه یا با اجازه داخل میشه؟ با اجازه اول سیاست مت در یک تا سیاست دیگر داخل میکنه بعد از این راضی هستین از برخورد مجاهدین؟ بسیار زیاد چطور نه بسیار کار تلاشی چطور بیروار خونه میکنه مطلب زیاد؟ نه خداوند شما باز باشه. اینا هم برادران شما هستن به خاطر امنیت شما تلاش میکنن. از این لحاظ شما هم همکار باشین. ما در خدمت همین مدرسه هم میتونیم تا بالاخره عناصر اخلالگر و مفسد از جامعه جمع شود. بخیر باشین. زما نوم محمد اګل د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. فعلا د دې 11 بلاک چوکیدار یم او مجاهدینو رویه ډیره ښه رویه وه او انشاءالله خدای وکړي چې ادامه ورکړي. رویه ښه رویه وه نو د خلک ترې خوشحاله دي. بسیار رویه خوب بود. بعد اجازه گرفتن تق تق زدن داخل آمده بودن دیگه رویه خوب کردن دیگه معلومات کردن تلاشی کردن. خانم هم بود که شان خانم پلیس بود. بسیار رویه خوب. ما ازشان خوش هستیم رضا هستیم. ما به خاطر تصفیه و تلاشی خانه ها میریم امرای از اینا همکاری میکنیم. خانم ها هستن امرای از اینا به این معنا نیست که خانم ها نباشه. ما هستیم همکاری میکنیم امرایشان. ما میریم اول خانه ترقص میزنیم در خانه بعد از او اطمینان کامل بر طبقه اوناس میتیم و ما برشان تسلیت میدیم میگیم هین ما هستیم. اونا را تلاشی میکنیم. بعد از او که تلاشی ما تمام شد باز همکارای ما میاین از طبقه ذکور همراه ما همکاری میکنن. هیچ هراس مردم ما نداشته باشن. به خاطر صلح و آرامش و امنیت وطن ما و شما است. ما باید کوشش کنیم که وطن خود را بسازیم و می چور چپاول دوست اختطافچی همه چیز از بین میره به خاطر می تصفیه تلاشی خانه ها. چون که در وطن ما بسیار زیاد مشکلات بوده که گپا زیاد بود. ما و شما مردم افغانستان هستیم در بین ما بودن اما به فضل خداوند امارات اسلامی است تصفیه خانه ها را برای انداختنک و انشالله از این گپا وطن ما به خیر تمام میشه و دیگه ما باید حراس نداشته باشیم از طرحگرا و اختطافچیا و قاتلین. چون ما شاهد حال هستیم که درا میری شام یک نفر سر دوچارت میشه همراه برچه پیشش برچه میباشه کت برچه میزنن و پیسه موبایل همه اجناس که همراه یک شخص باشه او را میگیره و خودش به قتل میرسانه. اما خوبی است که فعلا خانه ها تصفیه شوه همین گپا هست بین بره وطن ما بخیر. زه 12 بلاک مسئول یم. 12 بلاک چې رااله ډیر په هغه ایمانداري او صداقت لکه څنګه چې په تلیفون کې ران کوي چې ملا امام وکیل او سیاست حاضري په همدې شکل اول سیاست ننوتله بیا وکیل د عمومي د بلاکو او بل خپل دغه مشر طالب چې ننوته په ډېر ما ورته ځان معرفي کړه په خپله ولید ما خپله شیف چې درلوده مالزه او پیلوټ یم افسر یم اردو دغه مې درشي ده دغه مې ویل که اجازه دې واخلي مال واخلي زما درشي یونیفورم حتی شخصي او ما یونیفورم د برته جوړ کړې ده خو مخولۍ مو اخیسته او جمپر مو اخیسته درشي مې جوړ کړی ده هغه ویل موږ وړو مال مه کوم په خپل قدغان جوړ کړی دی وایي خو نظامي ده مال واخله په ډېر اخلاص صداقت سره مال واخله ویسه رالو
چې نور زموږ دوستان دي هر شی چې لري که دریشي که بلې خپل کارت مې ښکاره کړی احترام یې کړی دی ښه صحیح خواهش مې د نور نه دا ده چې کور ته درغلي طالبان چې دغه شرایط ورسره و سیاست ورسره وکیل د بلاک ورسره وکیل د عمومي ورسره و تاسو خپل ځان معرفي کړئ چې چې لري ورته دغه جنس دغه ایمه دغه وظیفه وه په ډېر صداقت او اخلاص سره دا خلک راځي موږ هېڅ تکلیف نه لیده سیاست ورته سیاست ورغلی نارینه دوی خپله زه ورسره وم زه ونه ګرځېدم وایي نه ته راسره وګرځېږه زه نیولی یم ګرد په هر المارۍ الزې خلاص ورته لیدی بس موږ ته نه خوشحاله زه مولوي امین الله مورچل د دې لسمې حوزې د تصفیې مسؤل یم چې دلته یې د امارت خوا هغه نماینده راستول شوی یم ښه محترم مولوي صاحب که دا هم راته ووایاست دلته چې تاسو تصفیه کوئ تاسو پر څو ډلو باندې خپل ملګري ویشلي دي الحمدلله موږ تقریبا د رجب المرجب د میاشتې په 23مه نیټه چې د جمعې ورځ وه موږ دلته عملیات شروع کړل نو الحمدلله دلته تقریبا زموږ سره 1490 کسان مجاهدین سره دي چې په هغه کې موږ هغه تقریبا په 12 ډلو باندې هغه تقسیم کړي دي او په هغه کې تقریبا بیا هره ډله څوک 110 دي څوک 140 دي څوک 100 نفره دي نو مجاهدینو ته مې توصیه دا ده هدایات مو دا دي چې تاسو کورو ته هلته ولاړ شئ د امارت اصول مې ورته بیان کړي دي اول هلته مثلا ښځینه پولیس زموږ سره تقریبا 8 سره دي چې هر کور ته چې دنوځي 2 دانې ښځینه پولیس لازما ورسره وي او دغه رقم د دې علاقې هغه وکیل هغه هم راسره وي او د مشتت امام هم راسره وي نو کله چې هلته هغه علاقې ته بیا داخلېږو اول اجازه اخلو چې کله هلته د زنانو یو شی مې غوټۍ مې هغه بیا چې د هغه ښځینه پولیس چې د هغه بیا تصفیه کوي او مجاهدین چې د هغه امنیت نیسي نو الحمدلله ولس ډېر خوشحاله دی تقریبا په دغه 15 شپږ ورځې عملیاتو کې موږ اسلحه هغه نیولې ده تقریبا په دې کې 10 موټر مو هغه نیولې دي په هغه کې 6 موټر زرې موټران دي دا نور موټران دي هغه موټران هم داسې بیولي چې دلته تقریبا 12 نفره تخنیکي ټیم د ترافیک هغې راسره دی چې هغه هر موټر ګوري په دې کې شخصي ملک نشته دا ټوله د دولت دی دا ټوله موټران د دولت دی موږ اخیستي دي تر مشرانو پورې مې هغه رسولي دي د محترم مولوي صاحب دا اوس تاسو یادونه وکړه چې موږ دومره شان له خلکو څخه ګیر کړي نو تاسو له هغو خلکو سره بیا څنګه چلند کوئ کله چې موږ ساحې ته یو کور ته ورسو هلته شی پیدا کړو نو د هغه که چیرې جواز یې درلودی د اسلحې جواز یې درلودی نو هغه جواز د ځان سره لیکو ثبتوو یې هغه میل برته هغه سړي ته ورکو پوه شوې او بعضې هغه اسلحې چې هغه هېڅ جواز نه لري نه د سابقه دولت جواز لري نه د امارت د وخت جواز لري نو هغه شی موږ دې نه اخلو و دوی ته یې پرچه ورکوو که چیرې بیا هغه شی دی غوښتي یا دی خپل شخصي ملک ثابتوي هغه دی کولی شي په هر وخت کې خپل ملک چې دی هغه خپل شی چې هغه لاسته راوړی شي او یوه اخرنۍ پوښتنه همدا ده تاسو په کابل کې ولس ته څه پیغام لرئ ولس ته زموږ پیغام دا دی چې ولس پر دې نه خفه کیږي دا عملیات د دوی په ګټه باندې دي تقریبا دا دی تاسو خبر یاست دا ولس خبر دی چې دغه عملیات دلته په کابل کې شروع شوي دي اختطافچیان هم نیول شوي دي چې کوم خلک یې پورته کړي دي خلک هم نیول شوي دي او چې کوم زموږ ته دښمن دی د هغه شی چې دی هغه هم نیول شوی دی نو ولس زموږ دا پیغام دی چې په دې دوی خوشحاله شي او الحمدلله ولس پر دې عملیات باندې ډېر خوشحاله دی دلته تاسو رالاست د ولس سره مو تاسو مرکه وکړه د ولس حالات تاسو خپله ولیدل موږ خو دلته په دغو تصفیوي عملیاتو کې تقریبا ډېر څه ترلاسه کړي دي تقریبا په هغو کې 160 میله مختلف النوع اسلحې دي او زهري موټر او داسې ساده موټر دا شیان موږ ترلاسه کړي دي مرمۍ نظامي یونیفورمونه او نور داسې شیان لکه شراب او چرس بلکې داسې مهم شیان موږ ترلاسه کړي دي په دغو کورونو کې داسې پټنځایونه د اختطافګرو چې د هغو ځالې وې هغه هم کشف کړل نو د دې په اساس باندې موږ هغه خلک چې په کومو کورو کې دغه شیان هلته جوړ شوي وو یا د پټنځایونه جوړ شوي وو هغه خلک موږ راسره ونیول اوس بیا له تحقیقاتو لاندې دي نو لله الحمد ډېر لاسته راوړنې موږ درلودلې مجاهدین کومې ساحې چې موږ تصفیه کړو وروسته د هغو نه هغه ساحې د موږ تر نظارت لاندې وي د موږ پیرې ولاړې وي ګزمې ګرځي تر څو چې هغه کوم هدف موږ په مخ باندې وړو د کوم هدف دپاره چې موږ دغه تصفیوي عملیات روان کړي دي هغه د لاسه ونه وځي نو شپه ورځ د موږ ګزمې او چک پوینټونه او فیرې عیار وي د موږ د مشرانو د خاص کوم طرزالعمل موږ ته راکړل شوی دی د هغو طرزالعمل له مخې هغه شی موږ ټول تسلیم کړي دي چې دلته موږ په دغو خپله
مربوط حوزه کې تقریبا تر 12 پورې ګروپونه لرو. په هر ګروپ کې تقریبا 110 کسان کار کا. دا بیا یو محرر لري او معتمد لري او د دوه سر باندې بیا په تقریبا 1900 کسه کېږي د مربوطه حوزه کې فعلا عملیات کا. دا بیا خپل شیان په هر ماښام وروسته د تصفیې نه راوړي او عمومي معتمد ته یې سپاري او عمومي معتمد بیا د دغو کابل په سطحه باندې چې کوم عملیات روان دي دا ټول یو معتمد لري. نو دا بیا د سهار په وخت کې همغه معتمد ته سپارل کېږي، هغه یې هغه ځای ته وړي که نه کوم څه ورته معین سوی دی هلته وجود لري، بلکل شته دي.